زه همدا اوس په 12مه ناحیه کې د شهرک امنیت په سړک باندې شتون لرم. دلته په نوي سړک باندې کار جریان لري چې د بګرامي ساحه له قلعه زمان خان سره وصل کوي. په دغه سړک باندې ډېر په شدت سره کار جریان لري او دا یو اتصالي او مهم سړک دی. دا چې دغه سړک کار به څومره وخت کې پای ته ورسیږي، د دې موضوع په اړه باندې یو راپور په شریک سره ګورو. کار ساخت ادامه سرک پروژه امنیت در ناحیه 12 آخرین نفسهایش را می کشد و گفته می شود تقریبا در حال تکمیل شدن است. ساخت ادامه سرک پروژه امنیت بگرامی کابل را به قلعه زمان خان وصل می کند، سهولتی که از همه بیشتر راننده های شهر را خوشحال کرده. ګټه خدا ده چې مونږ ولسوالۍ سره وصلې دا یو لنډ مهال لاره ده مونږ ته چې مونږ مثلا ولسوالۍ ته کار لرو، ښار خوانه راځو، او بل دا چې دغه خټو نه جلوګیري اوسو، موټر ته بم کیبلونه اچول په دې لاره کې، بل ته بم پیسې ورکول، چون دغه ځای لږ ټیټه ساحه وه، خټې پکې ډېرې وې، نور خلک هم ورسره زیات وو، ډریوران هم زیات وو، یو پیسدي بم بل موټر ته ورکوه چې موږ موټر کش کړي دغه ساحې نه ووځو. اوس ماشاءالله بګرامۍ نه تر دغه شینې سړکه پورې شاید 15 دقیقې وخت ونیسي یا 4 دقیقې. پخوا به موږ نیم ساعت یا 20 دقیقو ټایم کې به وخت هغه کوله. هرچند ساخت این سرک باعث شد که خانه های بسیاری از باشنده های محل یا کاملا تخریب گردد و یا هم فیصدیه، اما با آن هم آنها خوشحالند و ساخت این سرک به نحوه برای آنها نیز سهولت ایجاد کرده است. همین خانه ما که تخریب شد، بر علاوه از اینکه خفه شدیم، خوشبخت شدیم که علا سویه خانه بیران شد، خانه غریب هم بیران شد مطابق همون نقشه. تو نه که خانه کس را به جای بی مورد بیران کرده باشد، در نقشه بود، نقشه آمد، سرک آمد، همون سایه که در سرک آمده بود همون تخریب شد. خوشی ما دینمی است که نه زورمند میمانه که در نقشه بیایم، نه غریب میمانه. باز چیز و ناچیز همون خساره را هم داده. سابق به او را می رفتیم، یک ذره جنجال مضافتر بود، حالا به بسیار سهولت به شهر می رسیم. از این سرک دور میخوریم نزدیک قریه ماستک و بسیار خوبی و بسیار سهولت، هم موتر میبریم و هم سهولت برای ما است، هم آرامی برای ما است، هم منطقه زیبایی پیدا کرده. به تاریخ 27 جدی سال 1401 کار ساخت ادامه سرک پروژه امنیت از سوی شاروالی کابل آغاز شد. حالا تقریبا 80% کار ساخت این سرک تکمیل شده. کار در تاریخ 27 جدی سال گذشته آغاز کردیم و فعلا کارش تقریبا 80% مکمل شده، صرف 20% پیاده روا امروز گلدانش مانده بس خلاص. این سرک میبینید شما در قلب سرک بگرامی و بین چهارراهی بادخاک وجود داره که تقریبا 50% رش سرک از قیمت کم میسازه و مردمی که از راه شهر میان یا سمت شهرک امنیت میان راستن به طرف شهر میرن، بسیار به نزدیکتر به زودترین فرصت. کار ساخت ادامه سرک پروژه امنیت در کاهش ازدحام نقاط مهم شهر به ویژه ساحات ناحیه 12 بی تاثیر نیست. ګران لیدونکو له توجه مو نړۍ مننه. د خپرونې دغه برخه پای ته رسیږي. هیله لرمه د خپرونې پاتې برخې زموږ سره په ګډه وګورئ. نن تاسو ته د ترافیکي څراغونو په اړه خبرې کوو. له دې څراغونو څخه په ترافیکي برخو کې په 3 رنګونو کار اخیستل کیږي. هر چیرته چې له ترافیکي څراغونو سره مخامخ شوئ، سور رنګ د بشپړ درېدو نښه ده، شین رنګ د حرکت کولو په معنا دی، او ژیړ رنګ د احتیاط کولو ورو یا سوکتلو نښه ده. او یو بل ډول ترافیکي څراغ چې د پلو تګ کوونکو لپاره کارول کیږي 2 رنګونه لري. سور رنګ د پلو تګ کوونکو د درېدو نښه ده او شین رنګ د پلو تګ کوونکو د حرکت نښه. په همدې توګه په واټونو کې یو شمېر نورې نښې هم شته. دا ډول نښه د هارنګ نه کولو ده او دا بله نښه د موټر نه درولو په معنا ده، یعنې په دې ځای کې موټر درول منع دي. دا نښه د پلو تګ کوونکو تېرېدو ده. لږ احتیاط وکړئ. ترافیکي څراغونه هغه جوړ شوي قوانین دي چې د تګ راتګ د تنظیم په موخه جوړ شوي دي.
او قوانینو ته درناوی خپل ځان ته درناوی دی. ترافیکي قوانینو ته درناوی وکړئ. درنو لیدونکو سلام. د کابل ښاروالۍ د برېښنایي سیستمونو د معرفي کولو په لړ کې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست ته راغلي یو. دا چې معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست کوم مسؤلیتونه لري او دغه راز د الکترونیکي سیستمونو په جوړولو کې کومې چارې ترسره کړي دي، په دې اړه د دې ریاست د MIS له مدیر ښاغلي انجینر صاحب بشیر احمد مبشر سره خبرې لرو. انجینر صاحب که په پیل کې راته وایي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست کوم مسؤلیتونه لري او دا چې هیوادونه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې هم سیستمونه الکترونیکي کېږي، تاسو په کابل ښاروالۍ کې تر اوسه په کومو برخو کې کوم سیستمونه رامنځته کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولیت‌های تکنولوژی معلوماتی در ښاروالۍ کابل وصل نواحی 22گانه کاشر کابل به مرکز است و در ضمن وصل ریاست‌های بیرونی، وصل تمام ریاست‌های داخلی خود ښاروالۍ و همچنان ساختن سیستم‌های الکترونیکی در ښاروالۍ کابل. در ضمن در قسمت سیستم‌های الکترونیکی ښاروالۍ کابل توانسته سیستم‌های همچون IFMS، سیستم کم پراپرتی که ثبت جایدادهای ښاروالۍ کابل است، سیستم ثبت تخلفات ساختمان ها و سیستم استاک در اینجا دیولپ بکنن و یا بسازن که سیستم های مثلا شامل مدیولای جواز صنفی است که ما میتونیم از طریق سیستم IFMS جواز صنفی را به اصناف توزیع بکنیم. سیستم IFMS ما شامل مدیول لوحه تکس لوحه است که میتونیم با استفاده از این سیستم تکس لوحه تمام اصناف شهر کابل بپردازیم و همچنان صفایی است که میتونیم تمام ملکیت های شهر کابل صفاییش پرداخت بکنیم و سیستم کم پراپرتی و یا جایدادهای ښاروالۍ کابل شامل ثبت تمام جایدادهای ښاروالۍ کابل است که بعدا به کرایه داده میشه و یا در جریان کرایه دادن است که تمام جایدادهای ښاروالۍ کابل در این سیستم ثبت است. سیستم ثبت تخلفات ساختمانی هم از طرف نواحی استفاده میشه. تمام ساختمانایی که به شکل تخلف میکنن و غیر قانونی اعمار میشن اونا در این سیستم ثبت است و همچنان سیستم استاک ما که مدیریت جنسی شاملش است. در اینجا ما ثبت اجناس، توزیع اجناس و راپور رسید و همچنان موضوع داغمجات در اینجا ثبت است که ما بسیار به اسرع وقت و به سادگی میتونیم تمام اجناس خود راپورایش ببینیم. در کنار این سیستم ما سیستم های دیگه همچون PMIS Project Management Information سیستم داریم، سیستم ثبت شهرک ها است، سیستم حاضری الکترونیکی را ما در ښاروالۍ کابل داریم. دا سیستمونه چې تاسو یاد کړل دا خپله د کابل ښاروالۍ د IT ریاست د کارکوونکو له لوري جوړ شوي دي او که تاسو ته نورو شرکتونو یا نورو خلکو جوړ کړي دي. د دې ترڅنګ د دغه سیستمونو ګټې څه دي په اداري پړاوونو کې یا د کابل ښاروالۍ په ټولو خدمتونو په وړاندې کولو او په چارو کې د دې سیستمونو ګټې څه دي؟ تیم تکنولوژی معلوماتی ښاروالۍ کابل توانسته بسیار سیستم ها را خودشان دیولپ بکنه و بسازن و فواید سیستم های الکترونیکی عبارت از تسریع روند در روند کاری ما سرعت میبخشه و شفافیت به بار میاره، در ضمن ازدیاد عواید میباشه و همچنان راپورهای دقیق ما میتونیم از سیستم های خود بگیریم. مثلا در قسمت عواید ما گراف عواید بسیار به شکل واضح و روشن از هر ماه و هر سال و حتی هر روز ما میتونیم داشته باشیم و میتونیم از این راپور دقیق بگیریم. درنو لیدونکو
په خبرو کې مو واورېدل چې د معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند سیستمونه ډیره یې خپله د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کارکوونکو له لوري جوړ شوي دي چې په جوړېدو سره یې په اکثریت برخو کې د چارو په چټکتیا او شفافیت کې غوره بدلون راغلی دی او د دې ترڅنګ زموږ سره مرسته کوي چې د اړتیا وړ معلومات په اسانه توګه ترلاسه کړو. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان